اختر دې داسې بیا را نشي ما چې جانان په خلا کوو تېر شوی ونه دوستانو سلامونه سلامونه همداسې به چې موږ چیرې یو احمدزی صاحب ورته وایه دا کوم ځای دی اول سلام ستړي مشه اختر مبارک مونږ د باغ امیر شهید په لومړۍ دروازه کې یو چې زیاته ګڼه ګوڼه پکې ده شور هم پکې ده ټول یې اورئ ماشاءالله د اختر درېیمه ورځ ده ماشاءالله ننګرهار ولایت ته راغلي یو ملګری احمدزی صاحب هم راغلی دی له خیره له صبره راستون شوی دی او ډېره یوه د خوند او د رنګ نه ډکه شیبه ده ملګري خوست کې وایي چې ننګرهار کې ګرمي زیاته ده ګران صاحب خو دلته ګرمي هغه رقم نه ده زیاته ده خو مازدیګر راوتلی مازدیګر کې ګرمۍ کې زیاته وي ګرمۍ کې زیاته وي عابد صاحب سلامونه ستړي مشي ملګرو هیله مند ما چې زمونږ دا ښایسته پروګرام تر پایه وګورئ واورئ او خوندونه ترې واخلئ حاجي صاحب هم دلته راسره دی رحماني صاحب مهرباني اختر مبارکي ورکړه اور خو ټولو ته د اختر مبارک وي او ډېر خوشحاله یم تاسو خوست نه راغلی ننګرهار ته او بیا موږ ته راغلی او الله مو مه خرابوه ژوندي اوسئ چې راغلی راتګ مو نړۍ مننه ډېره مننه داسې به ارام ارام قدم ویو نو دلته زه چې ګورم د اختر درېیمه ورځ هم دوستانو ښه په درس کې روانه ده بیروبار ګڼه ګوڼه د خلکو تګ راتګ بیخي زیات دی او اختر په یوه خاصه مینه جذبه او احساس سره لمانځلی کېږي دلته ترانه چلانه ده ترانه ده خو ډېره زیاته شوخه او مسته ده یو ډول اتڼ ته جوړه ده بلکل خاص یو رنګ کړی ده سات تېروي ښه ده دا وګورئ دوستانو تاسې دغه ځای وګورئ او تاسې به هم راغلي وئ دلته دغه ځای به مو لیدلی وي مشهور باغ دی دلته ننګرهار کې یعنې د ننګرهار له مختلفو ولسوالیو څخه د مرکز څخه ماتمن دلته خلک ډېر راځي هلته ولایتونو څخه دا د سجاد د غازي امان الله خان سراج العمارت د بڼ یوه برخه ده تقریبا لوی میوزیم هم په دې باغ کې شته دی چې اوس فارېدو په حال کې دی او زیاتره برخې فارغ شوي دي خو دغه ځای د ننګرهار د جمع و جوش په داسې مسایلو کې لومړۍ درجه ځای دی ځکه چې زیات خلک دلته راځي ډېر هغه خلک چې هغه په ولسوالیو ولایتو کې دي د هغوی د هر چا لپاره ځانګړي ذوق سره کولی شي چې دوی بنډار هم پکې وکړي ساتیرۍ هم پکې وکړي نوي څه پکې وویني د جانانو یو ځای کېدنه مینه محبت دا هر څه په دغه ځای کې شته او خوراکونه څښاکونه هم بیخي ډېر زیات موجود دي هغه کوچ کې ګورئ تاسې کړایي ده که څه شی ده هغه وړو دی کړایي ده او لیمو شربت لګولی ورته دا منتو دیګ دی دوستانو ګورئ د خوست هم که څوک راغلی وای موږ ته کمنټ کې ولیکئ چې تاسې راغلي یاست نه یې راغلي او د ننګرهار ملګرو ته بیا دا یادونه وکړه سجاد دغه څنګه د کوم پارک چې ویني د شاهي پارک په نوم دا د خوست یو سوداګر دا جوړ کړی ماشاءالله دا سرمایه‌ګذاري یو خوستي سوداګر کړی دی دا مکمله دا باغ شاهي پارک په دې باغ کې ټول نه بهترین ځای همدا د خوست نه داخل کې د خوست سوداګر او دا ځای جوړ کړی دلته یې سرمایه‌ګذاري کړې یعنې یو وطن دی ګډې مشترکې ګټې دي ټول یو بل سره چېرته چې ګټه وي ګڼه ګوڼه وي هلته انویسټمنټ کوي خوست ننګرهار ټول یو وجود دی دا سرمایه‌ګذاري یو خوستي ژڼې کړې ده لسک پرته نو خوند کوي دا رقم ته چې په مختلفو ولایتونو کې د مختلفو ولایتونو کسان سرمایه‌ګذاري وکړي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي او دلته هم کوم یو ګیم لکه روان دی دلته که نه دا بانډي پکې اچوي پیسې زه پکې وینم دا څه شی دی پیسې به ګټې چې کله صحیح بنګړی صحیح هلته وغورځئ اصلي نقطې ته عابد صاحب ګیم خو به نه کوې په څو روپۍ نه ده ګیم څو روپۍ نه څلور پلس دا ګیم به یو ځل عابد باندې ټیک کړو څلور پلس دي یو ما ته راکړه دوستانو یو احمدزي صاحب ته یو احمدزي واخله دا نه دی نه دا به دې ته اچوې کوم ځای نه دلته کرښه معلومه ده دوستانو بس مهرباني بس 10 روپۍ راوغته بېرته اوه دیکھو خطا یې کړه سیالي شروع شوه بس را مخکې کېږه بیا دام خطا شو دام خطا شو
مهرباني نام خطا شو وموبایل نه وموبایل ما پاتې ده تا پاتې السلام علیکم السلام علیکم ورکه اچھا بس دا کې یو کمال ده د 10 روپۍ څور دانی ورکوي چې هر کس یو خانه کې ورته واچي تاوان ده که نه شل هم دې کې چې په اسانۍ نه کېږي دا کار لږ امکان لري 100 روپۍ ورکړې ومه نه کوي نه ګټه نشته ده او دا بیا یو بل ګیم دی دوستانو داسې وینئ چې ډلې ډلې ځوانان ځي او راځي موږ د ننوتو په حال کې مهرباني مهرباني او اختر د ټولو مبارک شه اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي او که د یار په خوا کې وي یار په خوا کې وینه واه 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 ډېره لې نو ننګرهار باره کې څه وایي خلک څنګه دي او اختر څنګه ده زه خو چې ګورم ما مخکې هم دوستانو ته یاده کړه چې دلته بیخي ګڼه ګوڼه ده خوښ مې په دې شول چې په هر ځای کې واړه واړه کاروبارونه دي ګوره دغه ماشوم راوتی دی ځان ته یو وړوکی کاروبار پیدا کړی دی په همدې باندې خپله حلاله نفقه پیدا کوي او دلته یو بل کس دی بیا شړومبی زه فکر کومه خرڅوي که نه ګیلاس په څو دی 500 روپۍ ډېر ښه ډېر ښه او دلته یو بل کاروبار شروع دی دلته بیا بل دی عوام ډېره ښه ده ډېره 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 خلکو ویل چې ننګرهار کې ډېره ګرمي ده تر اوسه پورې خو موږ تاسو چې راغلي ګرمي نشته ګرمي تر اوسه نشته او دا چرګان خدا تعالی سپیکرونو شور پکې بیخي ډېر زیات دی نه پوهېږم چې زموږ غږ به سم ریکارډ شي یا نه همدا شور ورته بس ته ملګرو ته مسافره ملګرو ته چې هغوی دې شور پسې زیات خفه دي دا شور دا ځواک دا ټولېدنه دا یو شی افغاني فرهنګ جامې موږ یې له مسافرۍ ورته راورسولو مجبور وو چې راسو اختر په ساره مزه نه کوله هغوی چې جلا وطن دي باهمته دې اوسي را بس انشاءالله کوم ځای پورې خلاص شو څنګه دی کاروبار ښه دی څومره پیسې ګټې ته ورځې څومره پیسې ګټې ډېرې دي اختر دی مبارک تاسې اورئ خو شور بیخي ډېر زیات دی ګڼه ګوڼه بیخي ډېره زیاته ده او داسې به وکړو هغه چې چاک هم ډکې ګوره او بس هغه دی ډک شو د خیره دوستانو مازدیګر مو په ننګرهار کې وو او تاسو مو د دغه ځای ښایستونه د اختر د درېیمې ورځې تصویر وړاندې کړو هیله ده چې خوند مو اخیستی وي بیا به هم راځو کولی شئ چې په کمنټونو کې راته ولیکئ چې په نورو کومو سیمو او ساحو کې ستاسو لپاره دا ډول وړې وړې برنامې جوړې کړو ډېره مننه ښې شېبې او ښه وختونه